अस्सलाम वालेकुम। څنګه یې تاسو ټول؟ امید لرم چې ټول بخیر روغ جوړ به یې، چې چېرته هم یې نو الله دې وکړي چې ټول خیر روغ جوړ یې. علمزیب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډیره مننه، ستاسو کمنټس هم سٹارټ شو، ډیره مننه. محمد رحمان سلام علیکم. سلام، ډیره مننه. سفیر رکزی سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. وعلیکم سلام، ډیره مننه. ستاسو د ټولو نه ډیره مننه. اسحاق دوها سلامونه دوها قطر نه خوبان څنګه یې؟ وعلیکم سلام، ډیره مننه. زه ښه یم، ستاسو دعاګانې دي. تاسو څنګه یې؟ تاسو وایئ طبیعتونه مو څنګه دي؟ سلام ګرانې، ستا مینوال عمران جان، ډیره مننه چې شمس الرحمن خان داسې لږ څه مصروفیاتو په وجه باندې لایو نه راتلم، نو په دې وجه باندې څه مصروفیاتو، او بل اوس چې زه لایو راغلم نو د هغې مقصد هم دا دی چې زه یو څو ورځو نه ډېر زیات مصروفیات نو چې کوم دی نو زه لازمه دې سایډ ته موډ نه کېدو. نو بعض داسې خلک دي چې هغوی وایي چې ګل خوبان سینګینګ پرېښودو، سپیشلی زما چې کوم ما تاسو ته څنګه مخکې ویلي وو چې زما اوس دا 4 شاعران دي، د دوی زما چې کوم دی ګانې را روانې دي. سراج محمد صاحب شو، حیات شیر صاحب شو، افضل صاحب شو، او وحید فریادي صاحب شو. نو د دوی شاعري چې کومه ده، نو بعض داسې خلک دي چې هغه دوی ته وایي چې د سینګینګ پرېښودو او دا نه کوي، داسې ډېرې خبرې ورته کوي. نو زه سپیشلی د دې دپاره لایو راغلم چې پیله خو ما سینګینګ پرېښی نه دی، او که ما پرېښی مو چېرې نو دا چې کوم شاعران دي نو د دوی شاعري به ما ضرور ویله، ولې چې دوی ډېره په مینه باندې ما ته لیکلې وه او صرف یې ما ته لیکلې وه. نو دا زما لپاره ډېر قابل احترام دي. دا صرف دا شاعران نه چې کوم هم شاعران دي نو هغه زما لپاره ډېر زیات قابل احترام دي. او بیا سپیشلی دوی چې کوم 4 واړه شاعران دي نو دوی ډېر په مینه باندې ما ته شاعري کړې وه، او زه د دوی شاعري داسې نشم پرېښودی. نو که زه پرېږدم سینګینګ او که نه، نو زه به د دوی شاعري چې کوم دی لازمي وایم، ولې چې د هغوی دومره ښه شاعري ده، دا زموږ دومره د معاشرې ښه شاعران دي. نو په دې وجه باندې داسې دروغ خبرې دي چې زه سینګینګ نه کوم او ما سینګینګ پرېښی دی. نه ما سینګینګ نه پرېښی دی او نه ما د دوی شاعري پرېښې ده. نو زه به انشاءالله د دوی شاعري تاسو سره زر شریکه کوم، او زه امید لرم چې څنګه تاسو زما باقي ګانې خوښې کړي دي نو داسې به تاسو دا هم خوښه کوئ او ښه ریسپانس به ورته ورکوئ، ولې چې د دوی چې کومه شاعري ده نو هغه ډېره درنه شاعري ده او ډېره چې کومه ده نو هغه ښه ده، او زما خو په خپل ځانې ډېره زیاته خوښه ده، او دوی ډېر زیات چې کوم دی نو زما دپاره قابل احترام دي. زه بخښنه غواړم که د چا هم کمنټس ما نه پاتې شوي وي او ما د هغوی نوم نه وي اخیستی، نو زه بخښنه غواړم. نو انشاءالله د دوی چې کومه شاعري ده نو زه به تاسو سره زر شریکه کوم. عادل خان پی ټی آی سلامونه خورجانې. وعلیکم سلام، ډېره مننه. ستاسو د ټولو نه ډېره مننه.
साजिद मरवत सलाम वालेकुम सलाम ډیره مننه عادل خان بیٹیائی څنګه یې سلام می قبول کا خورجانی वालेकुम سلام چې ډیره مننه ستاسو نوم په ما یو ځل پهله هم واغوستو داود ملخیل ډیره زیاته مننه چې ستاسو نظر ښکلی دی ډیره مننه سلیم فاروق سلام علیکم سلام ډیره مننه ستاسو د ټولو نه ډیره مننه افضل وزیر سلامونه جناب وعلیکم سلام افضل لاله ډیره مننه څنګه یې تاسو وایي کنه طبیعت هم څنګه دی افضل لاله ان شاء الله تاسو په غزل باندې چې کوم دینو کار شروع دی او زما د زړه نه به کار شروع دی ولې چې تاسو تما چې کوم دینو رور ویلې دي تاسو ما ته خور ویلې دي نو زما اوس چې کوم دینو هغه بزنس والا خبره نه ده چې زه به ستاسو نه بزنس کوم زما ستاسو سره د یو خورولۍ رشته ده او تاسو ما ته خور ویلي دي نو ستاسو ډېر زیات د زړه نه عزت کوم فضل بادشاہ تحریک انصاف سلام قبول کا کنا وعلیکم سلام چې تاسو سلام ما قبول کو ډېره مننه افضل وزیر په خیر نو ډیره مننه جی غنی رحمان صاحب اصل کې خبره داسې ده چې ما پاټو ته چې کوم دی نو ما ګانې پرېښې دي نو زه اوس چې کوم دی نو یوې پارټي ته هم ګانه نشم ویلی نو ولې چې آرټسټ خو آرټسټ وي هغه ته څه پابندي نه وي هغه د هرې پارټۍ چې کوم دی نو هغه ګانه کولی شي ولې چې خو آرټسټ وي خو باقي زما مینوال چې کوم دي نو هغوی یو به د یو پارټۍ سره تعلق ساتي بل به بل سره تعلق ساتي نو ځکه کسان پکې داسې وي چې هغوی د مایند دا خبرې بالکل نه اخلي چې دا خو یو آرټسټ دی دا خو هرې پارټۍ ته ګانه کولی شي ډېر پکې داسې خلک دي د هغوی مایند دې طرف ته نه وي نو هغوی بیا ښه ورته نه لګي نو زه نه غواړم چې زما فینس دي نو هغه ما نه خفه شي نو زه پارټۍ ته ګانه نه کول غواړم امیر ارمانی صاحب تاسو څنګه دا زما آی ډي خو نه ده زما پیج دی او تاسو ته لګې هم چې زه دې نه لایو راغلی یم نو دا خو دروغ نشي کېدی اجاز مسافر ډېر ښه ډېره مننه نثار خان ته زموږ نه خفه یې که څنګه جواب نه راکوي نه جي کمنټس لږ زیات دي نو په دې وجه باندې سرور خان سوات ډیره لا ډیره مننه کامل سعید very good thank you so much
Ziaur Rahman Khan, I love you so much. Gul Khoban and your sister Gul Rukhsar. Dera manana. Zahid Khan ډیره مننه ستاسو د ټولو نه ډیره مننه څوک هم چې دې ټایم کې ماته کمنټس کوي ما ګوري نو ستاسو د ټولو نه ډیره مننه Mehran Ali, so cute girl. Thank you so much. Comments like did they say sara tiregi نو په دې وجه باندې ما ته لږ ویلو کې مسله چې هغه لږ ډېر زر تېرېږي عادل جان سلام وعلیکم سلام جی زه بالکل ټیک ټاک یم تاسو وایئ تاسو څنګه یئ الیاس وزیرستاني ډېره مننه چې ډېره مننه مجاهد بابا صاحب زما خو کار ده دی تاسو ما سره پیج انباکس کې رابطه وکړئ نو بیا به خبره وکړو افضل وزیر زبردست خبره منم مونږ په تا فخر کوو جی افضل الله مونږ هم په تا فخر کوو چې زموږ چې کوم دی نو په معاشره کې دومره درانه شاعران او دومره پښتانه شاعران چې کوم دي ولې چې ما خو په خپله ستاسو زندګي کتلې ده او ما ته په خپله احساس شته نو تاسو مونږ په خپله په دې چې کوم دی په تاسو فخر کوو چې زموږ په معاشره کې دومره پښتانه شاعران شته زه بخښنه غواړم که د چا هم کمنټس ما نه پاتې شوي وي او ما جواب نه وي ورکړی نو زه بخښنه غواړم ولې چې تاسو ته په خپله هم اندازه لګي چې کمنټس لږ زیات دي او زر تېرېږي نو په دې وجه باندې प्रिंस अरशद जी वालेकुम सलाम ډیره مننه ستاسو کمنټس ما ستاسو نوم ما واغستو رحمان الله زما د کمنټس وګوره چې ستاسو کمنټس ما وکتو
مینوالو اوس به ماته اجازت راکوي زه به انشاءالله بیا لایو راځم او تاسو ټول د خپل ځان ډېر خیال ساتئ او چې د جام کمنټس ما نه ویلې نو انشاءالله چې بیا بیا لایو راشم نو ستاسو کمنټس به بیا چې کوم دی نو ریډ کوم تاسو ته به ریپلای درکړم او اوس ماته اجازت راکوي د خپل ځان ډېر خیال ساتئ سپیشلی د دې دپاره لایو راغلی وم چې ما نه ګانه پرېښې ده او نه زما ګانې ته اراده شته چې زه پرېږدم او سپیشلی بیا چې کوم د دې دا شاعران دي دا چې تاسو ته ما کوم ویلي وو چې د دوی شاعري اوس زما ګانې را روانې دي زه د دوی شاعري ویم نو د دوی خو زه بالکل نشم پرېښودی ولې چې دوی ما دپاره دا لیکلې ده او ډېر د زړه نه لیکلې ده نو او دا زما د زړه نه د دوی شاعري ډېره زیاته خوښه ده ولې چې په دې کې چې ما څومره هم د دوی شاعري ویلې ده نو تاسو ډېر ښه سپورټ راکړی دی ډېر ښه ریسپانس هم راکړی دی او هغه هم ډېرې زیاتې خوښې کړي دي او بیا سپیشلی د افضل صاحب چې کومه ده نو اوس چې زما په یو ای کې څومره هم شوګانې وي او هغه ما هغه ګانه ما تاسو ته وړاندې کړې وه نو تاسو ډېره زیاته خوښه کړې وه په یو ای کې نو ستاسو نه ډېره زیاته شکرګزاره یم او اوس به ماته اجازت راکوي زه به بیا لایو راځم خپل ځان ډېر خیال ساتئ په دعاګانو کې مو یاد ساتئ ډېره مننه والسلام